ستاسو په اند امریکا د افغانستان د ښېګڼې لپاره څه کولی شول چې ویې نه کړل؟ د افغانستان ملت د امریکا سره په ډېر اخلاص لاس ورکړ، په ډېر اخلاص. زه د دې شاهد وم. د افغانستان خلکو امریکا دوست وګڼل او د دوست په سترګې ورته وکتل. امریکا زموږ سره سیاسي چلن وکړي. موږ یو پخوانۍ ټولنه وو، یو د اعتماد او د دوستۍ پر بنا یو فرهنګي ټولنه وو. موږ په هغه دي چې دوی راغلي د افغانستان سره کومک کوي د دوی سره رابطه ټینګه کړه، خو ټول هغه معاهدات چې دوی زموږ سره وکړه پر هغه یې عمل ونه کړي. په ستراتیژیکه معاهده کې زموږ دوی تر مابین مهمه موضوع دا چې کله پر افغانستان حمله کېږي نو دوی به د افغانستان دفاع کوي. تر هغه معاهدې تر امضا 10 ورځې وروسته د پاکستان څخه پر افغانستان د توپ او د راکټو ډزې شروع شوې. امریکا په اول کې حتی نه منل چې دا ډزې کېږي، تر څو چې مجبور مو کړه اسناد مو ورته راوړل. بیا یې هم په دې کې هېڅ ونه کړل. نو داسې نور مسایل هم شته چې زه نه غواړم تفصیل ته لاړ شم. پر قرار به بیا کومه خبرې سره وکړو. موږ غواړو چې د امریکا سره دوست واوسېږو، موږ غواړو چې د نړۍ سره دوست واوسېږو. زموږ شکایت دا نه دی چې موږ نه غواړو د دوی سره دوستي وکړو. زموږ شکایت دا دی چې د دوی رابطه زموږ سره د افغانانو سره د افغانستان سره باید پر داسې ارزښتو بنا وي چې هم د دوی منفعت پکې خوندي وي او هم د افغانانو منفعت پکې خوندي وي. یعنې داسې نشي کېدای چې موږ دې د دوی د منفعتو قرباني سو او تل دې پسپاته احتیاج او پردو ته مجبوره پاتې سو.